او مور به دې مخ ته ګوري ښځه به دې ترخ ته ګوري مور به دې وایي چې دې څنګ دی ښځه به دې وایي چې د ما له سره وړي دي خېټه به دې سپک کي او خوټه به دې روک کي حقیقت دی به دا متل مې داسې وکړو بخښنه غواړم اصطلاح وام داسې خو شاته ورپسې لږ سوچ وکوي نو پته به راته ولګي زه داسې وارداتي غونتې شاعري کوم زه داسې شاعري کوم زه یو ورځ غرمه کټ کې پروت یم په دې غوږ کې مې یو ماشي بړمبړ وکړی ما فکر وکړو چې دې سرې غرمې ته وګوره هلکه ستا خو د مچ د ورځې ډیوټي ده ستا خو د شپې ډیوټي ده ته څه کوې د ورځې چې ګرځې دا سترګې مې لږې پټې کړو هغه نه مې تپوس وکړو په سره غرمه کې مې یو ماشي غوږ کې وبڼېده په سره غرمه کې مې یو ماشي غوږ کې وبڼېده ما ویل څه کوې چې پرې مې د لږ ګیم کومه ما وی د ورځې رڼا ګرځي د مچک وهې ته ویلې ګراني ده نو د ځکه ور ټایم کوم یو ځل مې د پکي سوچ ورکو بجلی شاټ راکړه پای مې کې ته ولیکلی د پکي سوچ مې ورکولو بجلی ونیولم ټول رېږدېدمه په یو بورډ کې د جهان بجلي وه او دې کې ناڅاپه مې چاخوا کې ووی لاړه بجلي د مرګه بچ شوم شکر دی د پاکستان بجلي وه زه داسې شاعري کوم ما چېرته داسې ددي کړي چې قلم راواخله او غزل ولیکه نیمګړې رانه پاتې شوي دي نیمګړي دي بیا مې درستې نه کړې زه چې په ما شعر راشي زه هله شاعري کوم دا ما یو غزل کې ویلي هم دي داسې چې د نن کارونه پرېږدي څوک سبا ته هغه چرې مخکې نه دي راځي شاته او چې د خپلې حیا غم د چا سره وي نو هغه ګوري به د بل سړي حیا ته ور له سترګو کې ګلونه وکړې رابه چې په بد نظر څوک ګوري پښتونخوا ته او پښتانه زلمي په نورو سر دي د خوشحال او د رحمان اجره میراته او زه په زور شاعري نه کوم ملګرو هله لیکم چې شعرونه راشي ماته خو دا چې هر وخت د ګلونو نظارېږي اندلیب د غوږ ونیسئ چغا ته ما داسې شاعري کړې ده خوشحاله اوسې زه تابعدار بجې ډېره مننه کوم ستاسو استاد جي ستاسو په شعرونو خو سړی نه مړېږي خو غواړم چې یو څو متلونه را سره شریک کړي ښایي څه متلونه ستاسو خلکو ډېر زیات خوښ کړي بس هغه خو ما ایکسپلین کړي دي هغه متلونه چې خلکو به غلط وي نو هغه ما لږ سم کړي دي خپل کوشش مې کړی دی چې تر کومه حده پوهېدم که څوک نیوکې کوي نو هغه یې ته اجازت دی کولی چې زه خو ډېر نه پوهېږم خو چې څومره پوهېږم نو دې کې مې چرې شومتیا نه ده کړې هغه خپله لږه پوهه مې هر چا سره شریکه کړې ده او متلونه به درته دغسې وکړم چې لاس چې مات شي نو غاړې لځي لاس چې مات شي نو غاړې لځي او اوبه په ډانګ نه بیلیږي او بد تربور به دې په بد ځای کې پکار شي اسمان ته متوکه په مخ به دې راشي که د کټه پریوځي نو د ځمکې نه پریوځي او مور به دې مخ ته ګوري ښځه به دې ترخ ته ګوري مور به دې وایي چې دې څنګ دی ښځه به دې وایي چې د ما له سره وړي دي مور به دې مخ ته ګوري ښځه به دې ترخ ته ګوري یو متل داسې کوم که ستاسو بیا نی خوښ بیا به دې ویډیو نه لرې کوي خو د هر متل په شا یو لویه فلسفه وي بیکګراونډ به ګورئ بیکګراونډ په شا به ورپسې ګوري زما متل چې زه ته متل وکړم شاته به ورپسې لږ فکر کوې خېټه به دې سپک کي او خوټه به دې روک کي به دا متل مې داسې وکړو بخښنه غواړم اصطلاح وام داسې خو شاته ورپسې لږ سوچ وکوي نو پته به راته ولګي بل یو متل درته کوم چې د کور اختیار د موري نو دا شر لاوړې سپوري ښځې لږې شوماني ډېره مننه کوم ستاسو چې خوشحاله اوسئ ډېره مننه په الله ګران شی دا راته ووایه چې کتونکي مو ګوري اخره کې هغه ټیک ټاکرانو ته څه پیغام ورکوي دا کوم چې ردیف او کاپیه نه پېژني او ګډ وډ شعرونه وایي او خلک ورته دې وخت کې کسکریزم وایي او که څه شی ورته وایي نو هغه ډېر بټاپ دی او چې کوم معیاري شاعران دي هغه څوک تپوس هم نه کوي څه ویل غواړې څه پیغام ورکوي دا د وخت سره راغلي خبرې دا کسکریزم چې کوم راغی او یا یو بله سندره وه چې شین اسمان زرې زرې او پتاسي او امرسي او سموسې او
دا یو لبه شروع شوې ده. ما په دې یو شی لیکلو چې ماشومان ذرې ذرې وایي پاپړو نه چکونه. دا هسې یو لبه دا یو وخت سره راشي او میاشت او زیات نه زیات 2 میاشتې ګنې 6 میاشتې وچلېږي بیا څوک د دې نوم نه اخلي. دا هغه وخت سره یي. ګوره کوم ښه شی چې دی که نه هغه چې تا اوس هم واورېده او 20 کاله پس په همغه زمونږ زړې داګانې چې دي چې لړ شه پېښور ته کمیستور ما دا اوس هم خلک وایي. اوس هم هغه سدا بهار دي هغه دي که نه لکه اوس چې قسم داسې ښکلې ښکلې سندرې دي چې پښتو چې مشهورې مشهورې سپینې سپومای وایي اشنا به چېرته وینه ګونګی شوې ولې نه وایي حلونه د دې هغه طرزونه. نو پکار دی چې موږ دې داسې شاعري وکړو یا شاعرانو ته هم چې تاسو که مثال ورکوئ نو د کسکریزم مسکریزم مثال مه ورکوئ. کسکر خو لړ ځان هم په شرمونو شرمو د دې پښتو د شاعرانې د پرتوک په سر غاړه ویسته. دغه خلک ختم شو دا نه خوښوي خلک. دا یو وخت راشي او هغې سره دا خلک یې مشهور کړي دا ګوډاګی دی واوټ دی واوټ نه دی هغه دی ته به امپار او بیټ پر دا خو داسې نه ده. دا وخت ختم شي دي. رښتیا یې حقیقت وي. څوک چې دغه خبرې کوي نو پکار دی چې هغوی دې ته لږ فکر وکړي. هغه شاعران سپورټ کړو چې کوم اوس پېښور کې دا شاعر سر ما مرکه کړي وو چې هغه 50 کتابونو لیکوال دی صابر شاه صابر صاحب. نو موږ ته پکار دي چې داسې معیاري شاعران هغوی سپورټ کړو هغوی ته ډاډګیرنه ورکړو. پکار دي چې موږ داسې وکړو. پکار دی چې موږ ښکلې شاعري سپورټ کړو ښکلې ویډیو سپورټ کړو. کومه ویډیو کې څه داسې خبره ووینو چې هغه ښکلې نه وي په هغې نیوکه وکړو. دلته ګوره چې یو سړی زه د خپلو ویډیوګانو ته ګورم چې یو سړی لږ داسې خراب کمنټس وکړي که نه نو دا نور خلک ویډیو ته نه ګوري دی د هغه کمنټس ته ګوري. د هغه کمنټس سره بیا لګیا دي کمنټس کوي. که تا ښکلی کمنټس وکړو نو نور خلک هم درپسې ښکلي کمنټس کوي. خو په دې فیسبوک داسې مفتیان ناست دي داسې خلک ناست دي چې هغوی د سمې خبرې نه ورځي. دغې ته زه د باتروم کمنټس وایم. د باتروم کمنټس کوي او دغه دی غولو ته ناست دي او چې ویې لیکل چې هر څه یې درته ولیکل. دغه اګنور که دغه ختم که هغه کمنټ زه په خپل موبایل کې پرېږدم نه هغه سړی هم دغه خپل دغه نه وباسم چې همدې داسې کمنټس کوي دی نه پوهېږي چې دی نه پوهېږي نو بیا زه سره زه څه کوم. نو بس کوشش کوئ چې ښکلي ښکلي کمنټسونه کوئ چې ته ښکلې وکړې بل درپسې ښکلې وکړي. موږ چا نه څه غواړو نه. موږ کوشش کوو چې ښکلې ویډیوګانې راړو ښکلې خبرې راړو څوک ته استفاده وکړي هغه خلکو دپاره راړو. د چا موږ نه یو خوښ بل څوک یې نه دی خوښ ګوته په بره بوزه لرې که مه ګوره بلاک کا ډیلیټ کا انفالو که مه ګوره خو بد مه لیکه. زه هېڅ چاته بد نه لیکم. مننه کوم خوشحاله اوسئ. ډیره زیاته مننه ګرانو کتونکو. یقینا چې اندلیب صاحب سره که مونږ تر سبا پورې ناست وو نو دوی سره هم خبرې ختمې نه شي. مونږ به هم د دوی په خبرو ماړه نه شو خو څه ناڅه مجبوریانې څه مصروفیات وي نو په دې ټایم به درنه زه اجازت غواړم چې چېرته مې ښاد وباد بریالي اوسئ. الوی الله په امان.